په داسې حال کې چې دا مهال ځینې افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي، په کور دننه یو شمېر بیا له حکومته غواړي چې د لویو پریکړو او د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ورکړي. د اندیشوران موسسې چې لسګونه ځوانان پکې کار کوي د سه شنبې په ورځ په کابل کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه ځانګړې کړي. د دې موسسې غړي علي فیاض وایي چې د هیواد د وګړو اکثریت ځوانان جوړوي او په نوي افکارو سره د دې وړتیا لري چې د سولې لپاره ګټور کارونه ترسره کړي. خاص مشخص داریم که این اولش سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح و امنیت است. ما قشر جوانان بیشتر از هر قشر دیگر عهدهدار گذار از منازعه، مبارزه با خشونت و ایجاد صلح هستیم، اما هنوز تلاش‌های ما نادیده گرفته شده است. ما از نهادهای پالیسی ساز تقاضا می‌کنیم تا مکانیزم معنادار برای مشارکت و در نظر گرفتن نقش جوانان در تصمیم گیری و پالیسی سازی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی طراحی نمایند. یا د ځوانانو په عمان کې د سولې، ثبات او امنیت یوه نړیواله قطعنامه هم تصویب کړې او له افغان حکومته غواړي چې له دې فرصت نه په استفادې ځوانانو ته د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ورکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو مرستیال کمال سادات د ځوانانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ چې ځوانان غواړي د سولې په راتګ او د امنیت په ټینګښت کې فعاله ونډه واخلي. معینیت امور جوانان از شما جوانان می‌خواهند که برآوردن صلح که یک مسئولیت اسلامی، مذهبی، فرهنگی و مسئولیت انسانی ما و شما است. باید شب و روز کار کنیم که صاحب صلح و امنیت سرتاسري افغانستان شویم. غلی سعادت له ځوانانو وغوښتل چې له ټولنیزو رسنیو څخه په استفادې کولی شي په دې برخه کې خپله وطني او وجداني وظیفه ترسره کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت په هغو ژمنو باندې یو ځل بیا ټینګار کوي چې غواړي دولتي پوستونو کې ځوانانو ته فعال سهم ورکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی لیدل سوی. په ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر احمد ضیاء مسعود فرهنګي مشاور مصطفی وایي چې د ځوانانو له ونډې پرته به د سولې په پروسه او نورو برخو کې پرمختګونه ترلاسه نشي. تعهد دولتمردا و رهبرای حکومت وحدت ملی خوشبختانه بر جوانگرایی است و ای که اداره ملکی افغانستان و اداره قضای افغانستان بر جوانا واگذار کنند. این تعهد کماکان و با قوتش به جای خود باقی است. ښاغلی مصطفی له خلکو غواړي چې د افغان حکومت او خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه دا کار د هیواد د پرمختګ لپاره ګټور تمامیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د ځوانانو معاونیت له افغان ځوانانو غواړي چې بهر ته له تګ څخه ډډه وکړي او د خپل هیواد ابادي کې ونډه واخلي.